ښه بسم الله الرحمن الرحیم نور به مې په یاد ان شاء الله کش نو ورته د سر د ښکلو سره سپک ته خو د کمپیوټر غم کوې ښه کله چې فولډر کنټرول پنل ته راسو فولډر آپشن را خلاص کړو فولډر آپشن کې زموږ هایډین موضوع ده سیسو هایډین دا معنا هایډین فایلونه موږ په کمپیوټر کې هایډین کم فایلونه دي کله چې راسي دلته فرض کړه فلمو ته راځي هر ځای چې راسي دلته دا ویډیوګان ته راځم پر دې باندې کلیک کوم راځم کوم ځای دی دلته راځم دلته پر دې فلم باندې کلیک کوم دلته راځم دا فلم پټوم سیسو پر دې چې کله راستا کلیک وکړې بیا پراپرټیز راسي د پراپرټیز څخه اتله سره کوم څه ګورې خو ته یو استاد زړه ګرځي غړي چې ګرځي کله چې پراپرټیز ته راسي د پراپرټیز څخه دلته بیا موږ څه لرو چې دې خو ورک چې ژر نه درساوړي دا هم ژر نه درساوړي زړه نه ځي دلته هایډین ویني هایډین چې د انتخاب کې اوکې دي کله دا انجنی خړس ولا ویني انجنی خړس ولا را بسې ریفریش په ور کې ورکه نس ولا خلاص و ورکه نس سیسو کله چې ورکه یې بیا په فولډر آپشن ته راځي سیسو فولډر آپشن کې ځکه موږ ته ویل دي چې شو هایډین فایل هایډین هغه چې خړ حالت ته واوښتل سیسو ما ورته ویل دي چې ښکارا یک نه مې ورته ویل چې پټه کا زه به اوس کوم چې پټه راسه وکې کا انجلی به ورکه سیسو پر داغه فولډر راسته کلیک کوم پراپرټیز ته راځم دلته هایډین حالت ته اړوم راسه وکې چې وکې دي دا راسه پسې وکې کا دا چې دې وکې کی بس دای خپل اتومات سي وری خدای دې چې شل فولډر لري هایډین ته دیواله شل سره ټول ځي مګر په داسې صورت کې چې کله تا دغه فولډر آپشن کې دغه هایډین شو کړی ګوره ورته ویلي چې یا میپ ته وښکاره کوه بیا نور دی نه پټي سیسو بیرته راسه خپل دغه ته هغه ډرایو ته راسه کله چې راغلی په دې ځای کې هغه فایلونه به بیرته پیدا شوي ګوره خلالات کې دي خلالات چې بیا سي بس فقط هغه انتخاب کړه راسته کلیک پر وکړه پراپرټیز ته راسه د هایډین حالت څخه وباسه راسه وکړي که دوی په خپل حالت ته راسي سیسو لاندې موږ بله موضوع لرو های ډینټي ډرایو دا ډرایوونه ښیي موږ کم ډرایوونه لرو په دې ځای کې ډرایوونه لرو خو دا ډرایوونه نه ښیي کله چې موږ نوی فلش نوی میموري کارت رانیسو کمپیوټر ته ورواچو که خالي و او دغه انتخاب کمپیوټر یې نه پورته کوي یو څوک یې رانیسي نوی رانیسي کمپیوټر ته ورواچي نه پورته کوي پوښتنه درته کوي ولې نه پورته کوي خراب دي ته به ورته چې په کنټرول پنل کې فولډر آپشن کې های ډینټي ډرایو د غیر فعاله که چې پورته کړي سیسو دغه څخه وروسته بیا موږ څه لرو لاندې هاید ایکسټنشن ما درته ویلي وو بغیر د فولډر څخه په کمپیوټر کې هر شی د خپل نامه وروسته یو ټکی 2 3 4 زه تر 5 شپږ تورو پرې لري سیسو دغه ته دغه فایل ایکسټنشن ویل کېږي دا ایکسټنشن دغه فایل په کمپیوټر کې پیژني د پیژنګلوي د لپاره استفاده کېږي تر څو دی را خلاص کې که یو توري ور بدل کې نور کمپیوټر نه پوهېږي دا چې شته څه را خلاصوي که د یو بل شي ته واړوي د بل شي ایکسټنشن دې ورکړي خو ښه درشه دی په هغه شي په نظر یې را خلاصوي مګر که دې داسې ایکسټنشن ورکړي فرض که زما نوم دې ورکړي هغه وایي دا چې دی زه نه پېژنم سیسو فرض که زه راځم په دې ویډیوګانو کې دلته دا ویډیو لرم دا ویډیو چې د MP4 ده سیسو کله چې ډبل کلیک پر وکړم مګر هم که راسم راسته کلیک پر وکړم پر رینیم ته راسم د رینیم څخه دلته راسم دا MP4 زه واړوم بل شي ټکي زیاته اړوم انټرک دا به راشي څو ډبل کلیک پر کومه دا سره را خلاصېږي نه کمپیوټر یې پیژني دلته کمپیوټر موږ ته څه راړي دا شی راړي وایي how do you want to open this type of file ته څنګه غواړې دغه فایل خلاص کړې ګوره زه څو د خلاصېدو میتود دلته لرم پروتوکول لرم ته غواړې په چش کې را خلاص کړې مګر په دې کې چې هر یو زه ورته انتخاب کوم دا نسي را خلاصوي ځکه زه نه پیژنې هغه سیسو د هر شي دپاره دی یو پلیر لري سیسو پلیر لري مګر که زه راسم راسته کلیک پر وکړم دا رینیم ته راسم د رینیم څخه زیات راواړوم وچیش ته او دلته فرض که PPT کوم PPT په چش باندې اوړي که راسې ریفریش ورکړې دی په پاور پینټ واوښتي سیسو پاور پینټ باندې واوښتي ځکه ما د پاور پینټ ایکسټنشن ورکړي که اوس ډبل کلیک پر وکړم دی ما ته مستقیم پاور پینټ راخلاصي ځکه خبر شو چې دا د پاور پینټ فایل دی اما هغه خلاصېږي نه ځکه چې دا ویډیو ده دا نسي دی سپورټولی سیسو دا د ویډیو تصویر غزلې د شخصي شیانو د پټولو اسانه لار سیسو ځکه دا چې پټ کوي څوک ورته فکر کېږي هم نه او درته پروت دی خو راخلاصوی یې نسي سیسو حتی که هیکر لاسرسی ته پیدا کړي هغه هم نه پوهېږي دا څه شته نو ایکسټنشنونه د خدای د دنیا ایکسټنشنونه دي هغه کوم یوې ته واړئ چې دی ستا هغه اصلي پروتوکول پیدا کوي سیسو کله چې خپله ورته ضرورت شو فقط راسته کلیک پر وکړه پراپرټیز ته راسه دلته راسه دا چشکه دا اوس واړوه MP4 ته انټرک دا به چش ویډیو به یې پلی سیسو
مو ورته ښار ده. کله چې دا پلیس ولا اوس نو کله چې دا واړه ایکسټنشن بیا یو کار بل مو سره وکړه دلته راسه ورته هاید ایکسټنشنونه پټ ګوره اوس بیا بیخي نه ورته فکر کېږي ځکه نوم دی دا دی اوس دا ورته وشتي د رستا کلیک پر وکړه زه راځم ټکي هر شی چې ورکړي انټر کړه هغه خپل نوم دی هغه مشکل نه لري ځکه ایکسټنشن موږ پټ دی بیا دغه کس نه ورته فکر کېږي دی به ځي فولډر اپشن کې به دا ایکسټنشن راښکاره کوي ولې دی خاندي دا خو دا نور لا څه ښه دي دا ولې چې رښتیا ښه د هغه څخه وروسته اوس نو بحث مې پرې شوله بس دغه فولډر موږ جوړ کړی د چیش لپاره او د شوټ ډاون لپاره سیسو اوس نو چې کله موږ د شوټ ډاون لپاره پټ کړي زه راځم دلته فولډر اپشن ته راځم ایکسټنشنونه ښکاره کوم راسه وکیک چې وکې دي کوي په دې ځای کې موږ کلیش لرو ډاټ بیټ لرو د دغه د باید پټ کړي ځکه که چیرې څوک دا راخلاصوي هغه د سټیپ ویږي وای فولډر کله ایکسټنشن لري سیسو دا باید نه کوم راخلاص سیسو نو ته چې ایکسټنشن پټ کې هغه ته یوازې 2023 راځي سیسو هغه چې وای زبیل خان ځوای پیدا میکړل چې دا ډبل کلیک پر وکړي کمپیوټر به بند شي سیسو بیا راځم فولډر اپشن کې لاندې موږ چې لرو د هغه څخه کښته لاندې هاید فولډر مرج دا کم تاثیر نه لري سیسو هاید پروټیکټډ اپریټینګ سیستم فایل دا به څه وایي زموږ په کمپیوټر کې فرض کړه د سی ډرایو ته راسه ګوره د سی ډرایو ته چې رالی موږ خړ فولډرونه لرو سیسو دا خړ دا مشمیره سیسو کله چې ډي ډرایو ته راسه خړ سره لرو نه ای ته چې راسه خړ څو دانې کې ستا خو لکه دغه و دغه سیسو مګر هم که زه راسم په فولډر اپشن کې دغه هاید پروټیکټډ غیر فعال کوم دا وکې کوم اوس راسه دلته دا اپلای که چې اپلای دي کله په دې ځای کې یو دا دی بل دا دی بل دا دی بل دا دی بل دغه دی بل دغه دی که سی ډرایو ته راسه دغونه ډېر دلته اضافه سو ګورئ همیشه دغه فعاله ساتئ سیسو دا که اوس راخلاص کړې ستا په نظر یو ویروس دی بالخصوص تی ته خو مې ووایي ورو بل یو چې راخلاص کړي هغه بیا بیخي هوښیار سړی بیا بیخي ویروس بولي دغه چیز تی ته په ډي ډرایو کې ایښی دی دا خو ډیلیټ کړه چې مطلق د ډیلیټ کړي نو د وینډوز نیمګړی سو سیسو ځکه دا هاید پروټیکټډ سیستم فایل دی اپریټینګ سیستم فایلونه دا د وینډوز د انسټالیشن سره یو ځای په کمپیوټر کې انسټالیږي او هاید په دې حالت سره پټ په دې خاطر چې تاسو سره مخامخ نه سي پی نه جنې دا وچشته ته په کمپیوټر کې پرېږدې یا یو هم دا نه پرېږدې دا به استفاده دي سیسو مګر فصل کې دا د اپریټینګ سیستم یا د وینډوز شیان دي سیسو چې دا مطلق ته ډیلیټ کړل د نور نیمګړی دي سیسو دا همیشه د پاره دا چی ساتي دا فعاله ساتي ترڅو سره مخامخ نسی او ډیلیټ یې نه کوي سیسو وستې نو سره مخامخ کېږي نه د وینډوز منه نیمګړی کېږي سیسو لاندې وای لانچ فولډر ویت ان سپریټ پروسیس دا مې درته ویلی دی هر فولډر په جلا وینډو کې راخلاصوه دا چې کله ته غیر فعاله کوې بیا به جنرال ته راځي دغه به هم فعاله کوي سیسو بیا راسه ویو ته د ویو څخه لاندې موږ چې لرو ریسټور پریویس فولډر وذ وینډوز اټ لاګن ګوره یو څوک درته وایي زما کمپیوټر داسې را جوړ کړه چې کله بند شو بیرته چالان سي پر هغه ځای باندې ولاړ لکه هایبرنیټ آفرین زیاتره کسان د دې غوښتنه کوي وایي زما څه کله نه کله برق ولاړ سي بس کمپیوټر مې بند سي نو کمپیوټر مې جوړ کړه چې بیرته پر هغه ځای باندې زه ولاړ یم سیسونه د هغه دپاره به ته دا غیر فعاله ساتې ګوره یو ځای ته دستي بیا فکري غیر فعاله به ساتې ځکه د فعاله کولو لپاره دی وایي ریسټور پریویس فولډر پاک یې که مخکني شیان سیسو که فعاله کې وایي پاک یې که مخکني شیان چې غیر فعاله هغه نه پاکوي سلامت پراته دي سیسو شو ډرایولیټر به کوم یو راوښیي شابش کوم ځایونه دي دا ډرایو ته چې کله راسي دلته د سپیسي باندې ډبل کلیک وکړه او نو لپاره ولې بده نه بده چی دی دا ګوره ای ډي چې په کمپیوټر کې چې موږ په سی ام ډي کې کار کوو یا د دوی سره دغه لرو ارتباط نیسو دا په دا ډرایولیټر سره پیژندل کېږي سیسو نو که چیرې کله نه کله د یو چا د ورک سوي په دغه سره تللی سي او بیرته راتلی سي وینې ورک سو وینې بیرته ورته رالو سیسو لاندې موږ چې لرو لاندې وایي شو انکریپټډ ار کمپریسډ ان ټي اف اس فایل ګوره ان ټي اف اس فایل ان ټي اف اس څوک پیژني ها وای نیو ټیکنالوژي څه شي نیو ټیک به دغه نه خېږي ټیکنالوژي سیسو فایل
سیستم څه شي سیستم په قوس کې ورته راوړل چې MTFS مخفف من سر خلاصیږي دغه چې شي مخفف دی یعنی د فایلونو نوې ټکنالوژي څنګه ټکنالوژي زه غواړم دغه فولډر دا دلته چې کله راسم دا فلمونه راسم دلته دې راسم دا نجلۍ چې دا پټوم صحیح شو د چا سره د ځان سره نه مطلق د بل یوزر سره یوزر خدمات ته ویلو داسې جوړیږي چې د وخت محدودیت هم پر لګوي سي د کارم صحیح شو هر فولډر پر بندوي سي هر فایل پر بندوي سي خو ورور دې هغه زما ستاسو په دې پر ماشيان بنده صحیح شو سم یوزر راته جوړ کړل کستا یوزر داسې یوزر راته جوړ کړ زه پر هغه لارو ځم په دې لار ته ورځه خو دلته یو فلم زه درته پټوم سم فلم دی پلی کېږي نه دې ته نوې ټکنالوژي ویل کېږي ځکه رستا کلیک چې دې پر وکړي پراپرټیز ته چې رالی دلته اډوانس ته راسه یا انکرپټ که یا کمپریس که فرق نه لري صحیح شو انکرپټ کوم یې راسوه کېکه چې وکې دې کړي دا هم هم وکېکه دلته راسه دا څه بله راوړي اوس د نورو فایلو سره وینې د دې فایل فرق باندې پوهېږئ شابش دا چې ستا ورور له راسې د څه پوهېږي نه پلی کېږي وایي دا خو دې ولې څه چمپه کړی دی د نورو فایلو سره فرق دی دا راسم که لاله صحیح شو ته به راځې دا فولډر اپشن کې به ورته وایي چې دغه انکریپټډ کمپلیټ مه ښکاره کوه دا دې پټ صحیح شو د ده سره نور خلاصوه ګوره اوس چې پر بل یوزر ورسې دا پلی کېږي نه مګر فرق نشته بله ته خراب شوی دی سم ویډیو ده نو زه څه خبر یم چې نه پلی کېږي نو دا زما مسؤلیت دی خو نه مې کول پر اچولی دی نو هېڅ پسې وغوته سم ویډیو ده سم فولډر دی سم ورډ دی صحیح شو هېڅ شی نه راخلاصېږي د ده سر هم نه په خلاصېږي کله چې د خپل ورته ضرورت شو پر دا بل یوزر ورشه تا ته بیا راخلاصېږي اوس دی د فکر یې چې وینډوز ورکوئ دا شیان به بېرته د دا حالته باسئ کوم مطلق وینډوز ور وکړئ بیا ته خپل هم نسې راخلاصوئ ځکه ته خپله یو بل یوزر شوې بیا سر به خلاص و مشکل خو نشته انشاءالله رستا کلیک به پر وکړې بیا پراپرټیز ته به راسې اوس نو تا ته څه معلوم دي کوم فایلونه ما کمپریس کړي دي ته به بیا فولډر اپشن ته راځې ورته وایه به چې ماته کمپریس فایلونه چیش کړه ښکاره کړه دا ښکاره کړه ګوره هر څه چې دې کمپریس کړي دي هغه چیش کېږي درته ښکاره کېږي اوس به پر هغو رستا کلیک وکړې پراپرټیز ته به یې راسې اډوانس ته به راسې دا کمپریس یا انکریپټ په غیر خانه کې دا به هم پسې وکېږي چې وکېږي کې دی به خپل حالت ته ولاړ شي صحیح شو بیا راځم فولډر اپشن ته لاندې وایي شو پاپ اپ ډسکرپشن فور فولډر ټیپ ان ډیسکټاپ آیټم زه پر دې فولډر درېږم ما ته وایي په څوم تاریخ سره جوړ شوی دی موږ هغه سایز انفارمیشن درځم ما ته وایي سایز انفارمیشن وچی څو درس ډېر پاته دی که لږ ډېر پاته دی بس په دا ځای بس کړي ښه دی show pop up in description box صحیح شو بس بمې زوم